دا د انسان عقل منی چې ابراهیم علیه السلام اور کې نمرود واچول. اوس دغه اور څومره دغه اور دومره چې شپږ میاشتې کې تازه شوی او شپږ میاشتې ورته لرګي را چلولي چې دې څه وخت کې اور ته وغورځولو. دا طوطاګر کې یو مرغه دی هغه به په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به اچول. چا ورته ویل داسې کوې؟ ورته ویل دا اور مړ کوم که دا د شپږو میاشتو انګار دی دا په یو ساس کې اوبه مړ کېږي. ورته ویل دا ما ته هم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کېږي خو صرف زه دا کار ځکه کومه چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي. زما دومره وس دی دغه نه په مخ کې مې وس نشته. دا چمچوری چې دا په دیوالونو ګرځي دی به هغه اور له پوکې ورکولو او تازه کولو. ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو ورته مخامخ د نمرود محلو د نمرود لور د محل نه وکته چې وی کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو دا اور خو ګلزار شو خو د ګلونو بری کنه چې ورواي چولو څو وخت کې دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وی چې مدر کم. ابراهیم علیه السلام ورته نه ویلو دغه وخت کې زما غزه ته رسېږي کیږي چې ستانه کیږي. او ورته له جبرائیل نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چې چا چوله مارا ته ګوري هغه پويګو امداد پويګو اچوله چایم هغه چوله چې هغه چولم اپويګو کاری په دور ټوکړي څنګه د پټال کینولو چې ور ټوب کی ټال مال نشتا ټال نشتا زه په خپل ور ټوب دې ته وای متوکل علی الله. ڈاکٹر اقبال وای بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. بے اختیار ہے ور ټوب کړو د نمرود ورته عقل لا سوچ کولو چې ټوب کم کا ټوب نه کم او شکول نه نمرود څه شه دي چې تا په اور کې واچي چې څوک دی چې اپويګو کار پويګو اور وې دنګل. عزیزانو دا سه افسانی دي دی وخت کې چې د قوم ته خلق وایي او د قوم ته بیانې په دې هغه خلق پويږي چې کله خلق واقع الله والے دی دلی ته یو پادری راغلو نو اعلان وکړو چې دا زما پلاس کی انجیل دی او تاسو مسلمانانو کتاب چې دا قرآن دی. زه دا انجیل مور تاچوم او قرآن مور تواچوي چې کوم مسوځي دو هغه په پناه کوي او چې کوم پاتې شي به په حق ټول دل حیران. شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه تعالی چې صاحب یو پادری راغلی دی او دا خبره خاو راځي. شاه ولی الله سے برتراغه پادری ته وی چې څه وې دا انجیل مور تاچو او قرآن مور تواچوي چې کوم په حق یا به بچي او چې کوم په نه حق یا به وسوځي. هغه ورته دا قرآن او انجیل چې دی په کاغذ لیکلي دي یا به سوځي یا به نسوځي ته عیسائی او زه محمدی ما دیلیوالو ته ویل بلکې اور زو د لاس په لاس نیسو ورټوب کو چې کوم په حق ای ک محمدی په حق ای ابا بچی صحیح به وسوځي او کای صحیح په حق ای محمدی به وسوځي زو ته ټوب کو. دیلیوال چې په لرګو په سلاړ پادری او تختې دو تاسو خیال نه اوس کدی قوم ته وې تیر ورځو کې یو سړیو مارو ور سره لاس کې نیولې نو دا اجازه خوشته کنه چې مار چیچل نه کوي بیا لړم چیچل نه کوي بیا مال راکو مام لاس کې واړو راوړو درې ځله یا حي یا قیوم او زما په دلاسه چوف امار میونیو په خله کې مم غوتا وارو منډلا یو بل بزرگ جمیل راغی هغه ته وې د امار وای وای پیړه دې غر کا شمار څنګه وای ویل زه دې دموما
ویل ته مې او کار سمې کې په خدای باور وکړه داسې منډه ونیوه چې په ملت کې رانه خطا شو تاسو خیال راغی قسم په خدای دې مچای زه دبوم او تا ته هم چې دا لاس کې واله که دې والا لاس کو د سړي زوی بنې به کې مولانا اوس ته په ایمان وایه چې د یو سړي دومره اعتقاد نه وي دومره د نمرود لور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو تاسو چلو نو محل نه راکوزه شو ولا رااله نو ابراهيم عليه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې ګلزار ولې شو ویل ما یو کلمه ویله بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کومه کلمه دی ویل ما ویل چې لا اله الا الله ابراهيم خليل الله وی دې کلمې در باندې اور ګلزار کو ویل او هغه په مغزه کې وی چې لا اله الا الله ابراهيم خليل الله او زما پلار په نه حق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهيم خدای دی د نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله او چې د نمرود خو دې چې د خدای دعوا یې کړې و او پیغمبران په اور کې چولې اور ته ورننه وته او په ابراهيم ایمان راوړو ستاسو زما لونه بداسیو کی یا زمون خزه بداسیو نو عرض می دا عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وخای چې وبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سین له ورشي سوچ موچ مکوه او پې ورګډي شه او زما نامه واله بزرگ ورته وایي ویلې ښه چې ورغی چې سین له ورغی او پې ورګډي شه خو چې سین ونیمه او ښکته کولو د پیر نامه ته ایره شو یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان شو ښه په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه ویل چې زه خو لاړم په اوبو چې ورګډي شوم ستا نوم رانه ایر شو چې اوبو ګیرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیه دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه زما نامه دې ډکې واوې نه وې د ښځې دې واوې چې نه وې د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه و سوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سوا بل څوک بچ کولی نه شي ویل دا یاد لره په اوبو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي داړه بالکل خالي شي هېڅ پکې نه وي سوا د الله نه هغه اوبه خو ګرځېده څه کوې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتهى باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلا باندې ناست خو چړه د الله کور شي زمونږ د الله کور بل ورځ قربانۍ چې تاسو کول اول په ایمان ووایئ چې د قربانۍ سرمنې دپاره م څه سوچ کول چا دا سوچ کولو چې دې مولا له خو یې نه وه ولی زه متیازو ته ناستم نو دا سنبی راته نه وه پاکه کړې ته دغه ورځې باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع یو راته وی ما خو خپل مولا له ورنه کړی بس لاړ شو پروا هم نه کوي مرستا غوندې تله سرمن که دې مولا ته تلی وی د دې مولا نه لوی تله به بل نه وی ښه دی چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا یې صاحبه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډېري یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو بیا ماشومان مقرر کړي صاحب پتنوس هم ورکړی تیکڼه هم پکې ایښي دا تقسیموه په دې کورونو باندې دا تیکڼه یې ګرځوه خدای نه په خدای پوهېږئ نه په رسول پوهېږئ نه په قربانۍ پوهېږئ نه په دین پوهېږئ نه په مذهب پوهېږئ قربانی دې وکړه که دا ټوله غوښه دې ځان له ایساره کړه ګنډېر کوله دې 2 کالم نو جایز ده ټوله غوښه قربانی معنا ځان پوهې کې قربانی وی اراقة الدم ته په دغه ورځ وینه تویول دې ته قربانی وی غوښو تقسیمولو ته قربانیانې نه وي
د انسانیت تقاضا بیا دادا چې چا قربانی نه کړي او هغه له دو درې سیره ورکړي چې په مړه خېټه یو دو درې سیره. ما خپل ځاني یو غویا غسته په 200 کم 21,000 روپۍ باندې 200 کم 21,000 هغه ونیم منه وخته کور کې مې وویل چې تیکاو نه ګورم ګوره دا غریبان دي او دا خزي دي او ماشومان دي وړي خدای مهرباني و چې یو بجه کېده تیکه پاتې نه ګډوره مې اغسته په 15,000 روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره زه خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم غوا ما کې سونیس او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره. عزیزانو عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو 4 کال به قربانی کوله نو د بیبي خدیجه د پاره به هم کوله ځکه چې هغه سره مینه ډیره هغه ور سره خوارای ډیره کړي نو چا سره دي چې مینه ډیره او هغه د پاره د قربانی وکړه زه درته داغه بیان نشم کولای چې به څومره اجر یو څومره به ثواب. بیا مالدار سره به لکپتی اب چرته زړه غوا کی سونی ونه لکه په جوړ شرط پوره شي شرط پوره یعنی اب لس ګډان لالول شي او هغه بچ دې په غوا کی سونی دا چې کوم جمعات کې ناشته منو دینه غیر شاپیرم داسې دي چې اتیان لالول شي هغه چې وګورې نو پښوګي ګوري کم یو چې ګوري پښوګې به روان کړي کدا خو خانان دي کنه دا غیر چاپیر خان دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیا هغه ټام کو به وقوفه بیا د زمانه ما یوازې خان نواغستنو مردار بدی کم خان ور سره وای نو د خانانو ګډان چې وګوري پښوګي اغستی دا سیواړه واړه هغه وجه څه ده او بزان لټکی می کې ورتول لال کړي نو قرباني نه قرباني هغه د چړ دي پیو درديږي لکه د ابراهيم عليه السلام زړه دردېدل او د اسماعیل په مړای چاړې خو باندې چړ دي پیو درديږي دمره پیسې درنه پلاړی شي چې دړه کې د درد پیدا شي آرام کې په دې قربانو جنتونه نشتا دا منځونه خپل وګورئ کاکا اسه ځانم مستړی کوي بس لوی خبره چې دا غدادا چې دا زه د خدای کور شوی نه زما د خدای په ذات قسمی کنه جنت شتا نه د خدای دیدار شتا نه د رسول الله شفاعت شتا ایس نشتا بس یو زناوری او ساروی وانډه خورا او غل کوا او پای ور کوا او سوټي کوا او پچی کوا یو زناوری دا زیدی چې د الله کور شوی نه تر څو پوه مولانا روم وی چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان برون کن کے درون خانے تو دیگرے چکار بارت کے درون خانے تو پا خدای قسم سینہ میں اوشلوا زڑ میرا بہر کا زڑ میں سیرے کا دنن پزڑ کے میں ہو گورا اے اللہ زماز لخستا کور دے نستا پا کور کی دا بلچا سکار دے چی دن نرائشی چڑھ دی دا خدای کوری علا بکار کی او چڑھ دی دا دنیا کورو اڑھ دی دا شیطان کورو اڑھ دی دا خز کورو اڑھ دی دا بچو کورو اڑھ کی دی نور خیالاتو او دا خدای کور نو ایس لگیا اس پتہ بہو لگی پلوئے لاہور خوشوی پلوئے لاہور با پتہ لگی لوئے لاہور دا دڑنبای ورز مازی گرے سڑے چمڑشی و خخی کی
کار ټیمی پاغه په قبر کې زړې مازیګری دغه ته لوی لاور وای دغه لوی لاور به بیا درته پته ولګي چې او کاش چې زما زړه د خدای کور ته بدا وای چې خدای ما بیا دنیا ته واسطه چې ته سوي زباغه کو الله به ورته وي زما یو وعده او رښتینی وعده ویني سي نو عزیزانو الله دیو کی چې زمونږ له خدای کور شي چې سو پورې زمونږ له خدای کور شوی نه ترغه پورې هیڅ نه کی مسلمان سره الله پاک ډېر مهرباني کړی ډېر مهرباني د مسلمان توبه الله پاک چې مرګ ته قریب هم نو قبلې لکه وګوره تاسو وګورئ یو مسلمان دے اراده د نیکای وکړه داسې حالات پیښ شو چې انیکی دو نه کړی شو نو خالی پاغه اراده بدتا مکمل اجر د دې نیکای لیکل کی یو سړی د اراده د ګناه وکړه لیکن هغه ګناه دو نه کړی شو نو د په عمل نامه کې به دا ګناه نه لیکل کیږي ولی چې کړی نه نو چې ګناه تر څو کړی نه وي نو نه لیکل کیږي او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي نو مکمل نه لیکل کیږي قرآن کې راځي یو صحابیو جندب نامه و رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو د مکې نه مدینه منوره ته نو جندب ویل خپل زامنو ته چې زه په دې مکه کې څه کوم په دې مکه کې چې زه اوسېدم خود چا د خاطره اوسېدم چا تلارو نو زه به څه کوم زامنه ورته چې پلارت ته خطلې نشي نو اسمو ویل کټ کې مې پوچت کوي خود دې وطن نه مې وباسي زما معشوقتي وته دا نو زه په دې وطن کې نه پاتې سلور زامنیو په کټ کې واچولو کټي پوګه کو مدینه ته روان مدینه ته د مکې نه سلور نیم سو میل لار ده چې روانې ک نیم لارې ته چې ورسېده مرګ راغی او حضرت جندب وفات شو چې وفات شو الته دفن کو چې دفن کو زامن ورسېد مدینه ته صحابه ته وی چې پلارمو په دې مینا را روان شو لار کې وفات شو صحابه ویلي چې کدا جندب ژوندی را رسېدلی وی مدینه ته نو د دې هجرت ثواب چې دی هغه پوره شوی او دې چونکې لاره کې وفات شو نو د دې وجه نه هغه اجر چې دی هغه به نیم قرآن راغی چې ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله سوک چې د کور اوتو هجرت کون کې دا الله او د رسول د رضا د پاره ثم يدركه الموت او بیا ورتا مرګ ورسید نو فقد وقع اجره على الله دا اجر پورا په خدای ثابت شو على الله علا کلمه په عربي لغت کې د لزوم د پاره راځي په بل باندې یو شی لازم کول
نو علا کلمه ځان د پاره چې الله وای نو تفضلا الله په ځان لازم کړو چې دله به مکمل اجر ورکړو. اے صحابه تاسو دا مو وای چې د کوره د هجرت په نیت راووتو او لار کې ورته مرګ راغی نو د هجرت ثواب نه، چې د کوره نیت وکړو ثواب به مکمل ورته ملي. عزیزان